ارایت الذی آیا خبر ته پاکس یکذب بالدین چې دروژن غني دین لرا ته پاکس باندې خبرې چې دروژن غني دین لرا یعنی دا هډه تعجب خبره ده حال د مکذبینو او دا ډېر عجیبه خبره ده چې تا کس ته پیژنې چې هغه دین دروژن غني او دین ته دروغ وایي دا څوک دي وای الذي دا نخې ذکر کوي ناکاره چې نه پیژنې دا نخې به پکې الذي هغه کس دی یدعو الیتیم چې هغه دکې ورکوي ټیلې ورکوي یتیم لره د یتیمانانو د هغې یعنې ظالم دی ظالم او د ظالمانو په لاس کې دی چې هغه همیشه غریب د هغو خوراک وي غریب خلک د هغې د هر لحاظ نه د هغې خوراک وي یدعو الیتیم چې ټیلې ورکوي یتیم ته ولا یحض علی طعام المسکین او بل ناکاره خوی دا دی چې نه ورکوي تیزي په خوراک د یتیمانو کې د مسکینانو کې د مسکینانو غریبانانو د هغې لاسنیوی نه کوي که دا خیرات هم کوي نو مالدار به راغواړي که خیرات کوي نو هغه څوک به راغواړي چې هغه د هغه په سویه باندې برابر وي بلکې دا نه چې دا خو د غریب حق دی غریب مسکین فقیر هغه راوغواړه ولا يحض على طعام المسكين او نه ورکوي تیزي په خوراک د مسکین باندې فویل للمصلین تباهی ده مونځ کوونکو دپاره دا الذین د هغه کسان هم عن صلاتهم ساهون چې دی د خپل مونځ د مطلب نه ناخبره دي دی د مونځ د مطلب نه ناخساهون غافل دي او د هغې مختلف طریقې دي چې هغه وختونه نه پیژني دغه شان همیشته بس قضا مونځ کوي او زه بیا خاص کر دا زمینداران مسلمان وروړه تر هغه وخته پورې د مازدیګر مونځ نه پیژني نور ولې غورځېدلی نه همیشه نو د خپل د مونځ خو یو وخت د ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا دغه شان د هغې فرایض واجبات هغه نه پیژني نور په هغې کې دا مسایل تقریبا په یو مونځ کې 100 مسایل دي 100 مسایل دا نه پیژني چې دا څه خو په کوم وخت کې لازمي کوم وخت کې نه لازمي نو د دوی د خپل مونځ د مطلب نه ناخبره دي او بل صفت الذین کسان هم دوی یراؤون دوی ځان ښیي خلکو ته مونځ چې کوي که نه ما مخکې ویلې عبادت دپاره نه کوي د دې دپاره چې رسال بیا پس جنازه باندې څوک نه ودرېږي وایي دا موږ په مونځ باندې دا مسله هم داسې ده چې یو انسان داسې وي چې مسلمان وي او بیا چا په مونځ باندې لیدلی نه وي ځکه دا ظاهري یو رکن دی د اسلام او نښه ده نو خو دې وجې نه فقها وایي تعزیرا د جنازه وله نه کېږي چې بیا بل داسې کار نه کوي نو الذین کسان هم یراؤون چې دی ځان دا ښودنه کوي خلکو ته په عملونو کې ویمنعون الماعون او منع کوي د فایدې څیزونه معمولي د فایدې څیز منع کوي د فایدې څیز لره معمولي څیز علما ذکر کوي چې په دې کې علماو لکه علامه قرطبي رحمه الله ټولس اقوال ذکر کړي دي چې هغه شی چې هغه انسان اور دی یا اوبه دي یا مالګه یا دغه شان ګیلاس یو بل شی چې معمولي غوندې شی دا په چا باندې نه پېرزو کېږي دا هم چاته نه ورکوي بخیل دی ویمنعون الماعون او دی منع کوي معمولي څیز لره معمولي د فایدې څیز